دا دعا دا قبل دو بل ذریعہ عبادت تے اذا فرغت فانصب چې عبادتو کې دا غي نه پس دعا وکړو خدای به دعا قبول کړي. او بل ادب ادا د چې سړی قبل ته مخ کې عبادت وکړه او بیا قبل ته مخ کا او د نیمه شپې نه پس په اخر شپه کې خدای د انسان دعا قبلای. حدیث کې راځي چې الله پاک د اخیری اسمان ته راکوزيږي. دا د الله صفت دی، موږ عقل په دې کې کار نه کوي. نو الله په خپل आवाज کې سوال کوي، څوک شته چې د ما نه وغواړي چې دا ورکم؟ څوک حاجتمن شته چې وغواړي دا ورکم؟ څوک رزق غوښتونکی شته چې رزق وغواړي دا ولا ورکم؟ څوک بخنه غوښتونکی شته چې ما نه بخشش وغواړي او زه وبخم؟ نو چې الله درته आवाज کوي او تا دغه وخت کې لاس اوچت کړل، بهشک خدای به در دعا قبول کړي. خباز زین داسې دي چې پاغه زینو کې خدای دعا قبول کړي. لکه د بیت الله نه سړی طواف کوي، یا حجر اسود ته سړی مخامخي، یا په ملتزم کې، یا د بیت الله دروازې سره، یا د میزاب رحمت د بیت الله لاندې، یا په صفا په غونډه، یا د مروه په غونډه، یا د صفا مروه منځ کې چې منډه وي. او بعض اوقات داسې چې هغه کې خدای دعا قبلای، لکه د جمعې پر ورځ نبی علیہ السلام فرمایي چې د جمعې په وخت کې یو ساعت ته، هغه ساعت کې چې بنده د الله نه سوال کوي خدای پاک یې خامخا قبلې. ساعت خدای پټ ساتلی دی. څوک وایي چې دا امام یو خطبه خلاصه کوي او بله خطبه شروع کوي، وی دې وخت کې خدای دعا قبلې. خوله کې ویلی شي په خولې به نه وي او نه به لاسونه پورته کوي. څوک وایي چې کله امام خطبه خلاصه کوي او مانځه ته ودرېږي وي دا هغه وخت دی. او څوک وایي وی د مازدیګر د مانځه نه پس تر د ماښامه پورې دا ټیم دی، دې کې خدای قبلې. د لیلة القدر په شپه خدای پاک دعا قبلې. دا اوقات دي. نو د مارونو دا د دعا متعلق بیان مې درته وکړه. او موږ خو ټول الله ته محتاج یو که نه؟ زمونږ یو کار ګورې بغیر د الله نه پوره نه دی. اختیاري څیزونو کې به هم د الله نه سوال کوې، که ته وایې دا کار خو زه په دې لاس کولی شم، بېشک خو دا لاس کې طاقت به دله څوک اچوي؟ الله به اچوي. که الله دله په دې لاس کې طاقت وانه چوي نو دې جیب ته هم نشي دننه کولی، فالج به در باندې راولي. او په دې خپو باندې لکه دا دکان خو زه په دې خپو ځم، نو دا خپې دله خدای شلي کې دکان ته پسه دی. نو که ستا کم کارونه ستا په اختیار کې دي، په لاس او په جبه کې او په خپو کې، هغې کې هم د الله نه سوال کوه، ځکه دا اسباب خدای پیدا کوي. په دې اسبابو کې دا طاقت او اختیار رب العالمین اچوي. په هر څیز کې ځان محتاجه ګڼه. او بل دعا کې به حدیث کې راځي، دا دعا د قبلېدو بل شی درته وښیم، دا چې ستا به په الله یقیني چې الله زما را دعا قبلوي. دا بالکل د حدیث الفاظ دي چې ته د الله نه سوال کې، نو د الله نه په قبلېدو یقین وساته. او داسې به نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي وي په دعا کې داسې مه وایه چې خدایه که ستا خوښۍ دا کار راله وکړه، که د نه خوښۍ بیا راله مه کوه. دا به نه وي. وی دا خو هغه چاته وایي چې د چا وس ني، وس یې نه وی خدای خوښۍ راله وکړه، او که د نه خوښه څه مطلب وس دې نه، نو خدای پاک باندې څوک مجبور کې څوک نشته چې د هغه په خدای زورور چې د دې کار نه یې منې کړي. دا به نه وي انشئتا چې خدای که ستا خوښۍ نه، د نیکۍ کار دی، بس یقین ساته په دې چې خدای ته زما دا دعا قبلېدله به یې قبلوي. په الله یقین وساته. یو زنانه ده خپل خاوند ته وایي خدای وله زوی ورکړ. خاوند ته وایي وی سړیه ته دې بچي په الله یقین نه پیدا کوم. وی څه مطلب؟ وی چې داسې یقین د ده جوړ کوم چې د ده دا پوره کلک یقیني چې دا ډوډۍ او جامه او مرګ او ژوند او صحت او بیماري ټول د الله په اختیار کې ده. وی ښځې داسې به څنګه وی که ته یې ما ته پرېږدې نو دا کار زه کولی شم. وی ښه در ومې نو دا مور دا ماشوم پټېني بچي ته وایي بچې ډوډۍ مونږ له خدای راکوي، بچې اوبه خدای راکوي، بچې جامه ګورې الله راکوي، بچې ژوند الله ورکوي، مرګ روغ صحت بیماري مرض دا ټول د الله په اختیار کې دي. یقینا هم داسې ده که نه؟ دا به یې ورته ښودل. بچې چې کله ډوډۍ غواړې نو الله تعالی سوچت که چې یا الله ماله ډوډۍ راکړه، نو کوټې ته نه د کوټه کې به یې چېرته درته ډوډۍ پټۍ ښودې. مورې الله کم ځای دی بچې هغه مونږ نینې او مونږ اینې او مونږ یې نینو. دا صفت دی. او چې څنګه الله نه ښکاري ولې ډوډۍ درکوي هم هم پټه درکوي هم نه ښکاري. دا ولو یقین جوړوي. دې ماشوم چې به کله اوږې شو لاس پې اوچت کړي یا الله اوږې ماله ډوډۍ راکړه، نو کوټې ته به یې منډه کړي، نو مور به ورته چې ته پټه یې ښودې وه یا الماری کې یا په تاخ کې یا د بړستن تولی لاندې، نو چې سامان به یې ولټون ډوډۍ به پکې راووت. اوږې ما تږې یم خدایه اوبه، لاس پې الله ته اوچت کړ، نو کوټې ته مې منډې کړې، نو مور به ورته چې ته منګې کوزه پټې ښودې څادر لاندې، ده به هغه اوچت کړه، هغه اوبه به یې وڅښلې. یا الله جامې راله راکړه، نو دی به کوټې ته منډې کړې،
نو مور به ورته جامې چې ته پټې ښودې وې د به راواغېستې مور ورسره خواري کوي دا یقین وله جوړوي لکه څنګه چې موږ نن د بچو یقین جوړو موږ وله څنګه یقین جوړو موږ چې سارې پاسو نو مخ وله زر ووینځو مونځ خو نشته مونځ نشته او هغه د انګریزانو پرتوګ ورته واچو او هغه لکۍ شاته د خره ویزان دی او موږ یې وله مخې ته ویزان دکو دا ورته ذهن کې واچو چې ګورې د عزت جامه دقه ده دا نوره جامه د عزت نه نه دا د عزت جامه ده او د پیسو د ګټې جامه هم دا ده ګورې نوره نه ده دا سکول کې په پبلک سکول کې په دې پرتوګ او کمیس کې سبق نه ویل کېږي دې کې څه چل دی دې کې خو ناسته اسانه ده منډه پکې اسانه ده حیا پکې محفوظ ده دا لباس موږ ولې غوره کړ دا زمونږ انګریز دونه ولې خوښ دی خپل پیغمبر هم نه دی خوښ زه ټیک د فوج او پولیس دپاره به ضرورت وي د هغې د منډې دپاره به څه ضرورت وي نو دا لباس یې غوره کړی دی لیکن ماشومانو ته څه ضرورت دی چې مونږ په پبلک سکولونو کې هاي او په دې یونیورسټو کې دا لباس شرط کړی دی دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي دې نه بغیر په میز ناسته نه کېږي په کرسۍ باندې دې نه بغیر علم نه حاصلېږي دا ولې مونږ د خپل بچي د مغرب د تهذیب تابع کوو او دا خپل بچي مونږ هلته ولې دغه کوو د پیغمبر لباس هم ولې نه دی خوښ لا اول ورسره مونږ دا چل وکړو بیا ورته څه وایو بچی ګورې هر چې د خره کمی کړ ګورې غوږ یې د پرې کولو دی بل تربور ته دی وګوره دغه دی ګورې تعلیم یې وکړو او د دنیا پیسې ګټي او تکړه شه مونږ ورته ذهن کې دا واچو چې ګنې په تعلیم کې دا ډوډۍ ده علم پې وکړه سکول پې ووایه یونیورسټي کالج هر څه پې ووایه خو دا ورته ووایه چې ګورې بچې الله نه به ورسره غواړې ته به قابل جوړېږي خو ګورې د الله نه به ورسره دعا کوې تا نه به ډاکټر هم جوړېږي خو الله نه به ورسره سوال کوې دماغو کې طاقت به د الله پیدا کوي مونځ ورسره کوه اودس ورسره کوه ذکر کوه حیا کوه پرده کوه دا ورته وښایه ورسره مونږ هغه شی پرېښی دی مونږ وله ذهن په دې جوړ کړی دی که دا شي وي ډوډۍ شته او که دا نه ډوډۍ نشته بهر کې هغه مور هغه بچي له ذهن جوړی یو ځل یې مور چې ته رشتهدارانو کره تللی هلته ورته رایاد شو خو ما نه خو غلطي شوې نن خو مې هغه بچي ته ډوډۍ نه دی ښودی دا خو زما هغه ټول راس به نن فاش شي به راغلي او څونه به یې خدای ته چغې والي ما نه خو ډوډۍ یې نه او څومره به یې هغه پوټیني لاسونه الله ته اوچت کړي او څونه منځونه به یې کړي او څونه به یې کوټه دننه لټولي اوهو دا څه غلطي وشوه ما نه خو نن یېره شوې ده ما خو د ډوډۍ نه ده دا خو به نن زما ټوله خواري اوبو ته لو شوه نن به د یقین پیدا شي چې دا خو به راته مور څه پټ کې ښودل هسې خدای یادو دا خو مور یې ښودل نن مور نشته نه ډوډۍ هم نشته په دې منډه کې پړونې راواغې ځان پسې راکاږه او په منډه راځه چې خدای چې زوی مې نه راغلی چې ورته شی پټ کړ چې راله او څنګه څنګه بچې وی رالم سوال مې وکړه کوټې ته ننوتم څه نو بیا رالم مې چې خدایه وږېمه مدرسې نه رالم ډوډۍ راکړه لاس مې اوچت کړل چې لاس مې په مخ راکړل ورالم کوټې ته مور یې نن یې خشته ډوډۍ راکړې ته راشه وخو ګوره تاله مې هم لږه پرېښې نور کله به یې تشه ډوډۍ راکوی نن ورپسې فروټ هم راکړي دي خوراکونه او نور ورپسې مشروبات خشته ښکلي جوسونه هم راکړي دي چې مور یې وکتل واقعي بچې دا ردي دنیا ډوډۍ نه ده لکه بیبي مریم یې چې به الله ورکول انا لك هذا حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي مریم دا د کومې رالل قالت ومن عند الله دا د خدای د طرف نه دي ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي بې حسابه روزي ورکوي خو چې چاله وغواړي بس پېښه مو چې د ما د بچي کنکشن ولګېد په الله یقین مضبوط راغی او په الله بروسه راله هغه ماشوم لوی شو خدای ته څوک جوړ کړ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دا لوی شخصیت ته خدای جوړ نو حضور پاک فرمایي چې اسباب استعمال کا دعا د الله نو کا خو یقین په دې وساته چې دا زه څه غواړم مال به الله راکوي دا یقین وساته ښه بعضې وخت کې مونږ وایو یاره چې مونږ خو ډېرې دعاګانې وکړې نه قبلېږي نو د قبلېدو مختلفې نښې دي کله چې ته څه غواړې خدای به هغه درکړي او چې کله یې غواړي په هغه ورځ به یې درکړي او کله به یې څه موده وروستو درکړي هغه وخت کې به د خیر نه او کله به هغه شي کې ستا خیر نه نو ابدا خدای په هغې په ځای به د نه خدای ګناه ورجوي او کله به د خدای دا دعا خیرت لو ساتي په دنیا کې به په هغې کې خیر نه حدیث پاک کې راځي چې په بعض انسانان هغې له به خدای په آخرت کې ډېر لوی اجرونه ورکړي دی به خدایه دا ثوابونه کم دي ما خو دونه نیکي نه ده کړې وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې تا وې نه قبلېږي نه قبلېږي ډېر وخت رب درله ساتلی وي دی به وایي خدایه که زما ټولې دعاګانې په دنیا کې نه وې قبولې څه ښه به وه نو بعضې وخت خدای د آخرت له ساتي نو دعا به پرېږدې نه دا به نه وی چې نه قبلېږي د قبلېدو مختلفې طریقې دي کله د دنیا مصیبت به د نه خدای پاک رد کړي بعضې وخت کې سړی ذکر ډېر کوي درود شریف یو حدیث کې راځي وایي ته زما ذکر ډېر کوه نو چې ذکر د خدای کې نو الله وایي زه ستا په حال خبردار یم مفتو کې دعا به درله قبوله کړم
یو صحابي د حضور پاک نه تپوس کوي وی څومره دله درود شریف ووایم وی چې څومره ستا خوښي وی ښه نو چې زه نیم وخت به تاله ویم نیم به ځان له دعا کوم وی ډېره ښه ده خو که دې نه هم زیات درود وی ښه ده وی ښه 2 سیټې به ځان له تاله درود ویم او یو حصه به دعا کوم وی دا هم ښه ده خو که دې نه زیات درود وی بیا هم ښه ده وی ښه نو 3 سې به تاله درود ویم یو حصه ټیم به ځان له دعا کومه وی دا هم ښه ده خو که دې نه زیات درود وی نو هم ښه ده وی بس ټول وخت به درود ویم حضور پاک وی ښه نو ستا غم او ستا تکلیف او حاجت الله ته معلوم دی به دله خدای مفتو کې پوره کړي د مارونو په دعا کې نه سستی به نه کوئ خدای په غوښتو خفه کېږي نه بنده په غوښتو خفه کېږي الله په غوښتو خوشحالېږي او دمکی در کوي وقال الله وی ربي وقال ربكم ادعوني استاسو رب وی مانو غواړئ استجب لكم زبم دعا قبول لكم دربكم بیا دمکی در کوي کنه قبله کنه سوال نه کوي ان الذين يستكبرون عن عبادتي چې څوک زما د دعا نه چې د عبادت ته کبر کوي او نه غواړي سيدخلون جهنم داخرين خوار او ذلیل به جهنم ته داخل شي بل د دعا وخت پکای چې سړی وجاړي او په چاله جړه نه ورځي نو ځان د قصد جړهونه کی شکل د جړه د اختیار کی نو موږ ټول الله ته محتاج یو په هر څه کې ګور زمونږ دا بچی رزق او زمونږ د عزت او ذلت او روغ صحت او مرګ او جوړه دا د الله په اختیار کې دي چې الله غواړي ارسه وسره شته چې ونه غواړي اسم زمونږ نشته نو د خدای نه هر وخت او په هر غړای کې سوالونه دعاګانې کوي دوکه الله خدای مونږ له صحیح دعا توفیق راکړي څومره دعاګانې چې موږ کړي دي خدای هغه رانه قبول کړي او د شرونو د مصیبتونو آفتونو هم پروردګاره په امن او امان کې وساتي خدای چې څومره مریضان دي ته وله شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي د حلال او فراخ رزق نصیب کړي الله زمونږ د دواړو جهانو عزت نصیب کړي او د دواړو جهانو د رسوایو نه وساتي خدای زمونږ بچي د ګناهونو او د لوفرو نه وساتي خدای زمونږ مشران چې څومره وفات دي مغفرت نصیب کړي او زمونږ په حال رحم وکړي خدای دا مسلمانانو دا امت د جګړو نه وساتي د حسدونو د فتنو نه وساتي او زمونږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي امن او امان پکې راولي او خدای زمونږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي او د رسوایي او د بې عزتۍ ژوند نه موږ ټول محفوظ کړي اخر وخت په خپل دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد او بعضې قسمونه دي دا پوره نه دغه هم پکې لیکلي دا هدایت الحق مولانا صاحب والد صاحب بیمار دی الله دې ولا شفا ورکړي خدای دې ولا روغ صحت ورکړي موبایل کنیکشن او صارفینو لکه بیلنس ختم شي نو 15 روپے بیلنس ورکړي او کله 15 او بیا 3% بیلنس اضافي دا سود کې راځي او کنه راځي در حقیقت دا بعض وخت دا خلک په دې موبایل کې دا بل شی مچ ایزی روډ وته وي که څه وته وي هغه یا کارم اچي 100 روپے کار واچي نو والله 15 روپے کمې راځيږي 84 روپے د کار څومره وي نو دا ته ټیکس کټ کوي دا سود نه دی یا کوم صدا خو خبرې دي دا پیسو په پیسو نه بدلی دا د پیسو بدلون نه دی سود ال راځي چې پیسې په پیسې بدله او تور کې زیات او در کې کم دا خو تا د اغنا غا د خبرې چې تکې دا خبرو ټیم دې په بیا واغشته او دا غوړه خرچه سم ټیم در باندې خرڅي او کله پکې ټیکسونه میکسونه وصولي دې کې سود نشته خلک په موبایلو کې غانې او ډرامې ساتي مونږ سره کېږي خدای لوی ګناه ده په موبایلو کې غانې او ډرامې قصې پسې او دا بعضې رنګونه داسې وي چې هغه د سندرو په طرز باندې وي دا سخته ګناه او جرم دی بعضې وخت کې مونږ مخکې یو ځای کې یو په دغه ولاړو په مانځه ولاړو او داسې ناشنا شی شروع شو چې ټول خلک یې ګډوډ کړل په هغه مانځه کې نو دا ګناه کار مه کوئ ګوره خدای دله وګونه درکړه سترګې یې درکړې د دې وګونو سترګو نه ښه فایده واله هغه فایده واله چې پس الله خوشحالېږي ګرانو محترمو اورېدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 423 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د دعا په آدابو باندې بیان واورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچري ګیټ اشرف روډ سیف فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12